هغه دعا او هغه ذکر او هغه وظیفه چې الله جل جلاله تا ته فی د ټولو مسلمانانو د عادت په مقدار نیکی درکوي، هغه که وفات شوي دي او که ژوندي دي. د آدم علیه السلام نه ونیسه تر ستا وخته پورې چې څومره مسلمانان وفات شوي دي او یا ژوندي دي، د هغوی په مقدار تاله نیکی درکوي. دا څومره عظیم ذکر دی او دا به څه شي؟ یو مسلمان به اوس خامخا وایي چې دومره نیکۍ زه په لږ ساعت کې. عزتمندو دا ډېر اسان ذکر دی او اسان ګټل دي د نیکیانو. هغه دا ده چې مسلمانان دپاره دعا وکړي داسې وي: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یا الله پاکه ټول مسلمانان وبخي، که هغه نارینه وي او که زنانه وي. که دا داسې په عربۍ کې نشي ویلی چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، په پښتو کې وویوه، په فارسي کې وویوه، اردو کې وویوه، په هره ژبه کې چې وی یا الله پاکه ټول مسلمانان وبخي، مړي ژوندي ټول وبخي. فایده چیا شوه؟ څومره مسلمانان چې دي د آدم علیه السلام نه ونیسه وفات شوي او ژوندي، د هر یو په مقدار عدد باندې تاله نیکۍ درکوي. نو حساب کوو دا څومره نیکۍ شوي، دا څومره نیکۍ شوي. دا حدیث چې کوم دی بعضو اهل علمو صحیح کړی دی، نو په دې وجه باندې دا کول پکار دي. او دا ګوره دا ولې الله داسې ثواب ورکوي؟ وجه دا د الله ته اخلاص منظور دی. اخلاص څه شی دی منظور دی؟ دا چې ته ځان له په خپل کوټه کې ناست یو الله ته لاس جګ کړي چې الله پاکه ټول مړي ژوندي ټول مسلمانان وبخي. نو دا تا د اخلاص نه ویله. که مړي دي د هغې نه هم ته څه نه غواړي او که ژوندی هم دی او د ته ستا د سترګو نه پټ دی، نو ته چې ورته د مغفرت دعا کې د الله د وجې نه کې والله ته اخلاص منظور دی. نو په دې وجه باندې دا دې هیر نشي. بلکې دا د جدي کې یو ترغیب هم دی، کوم چې وفات شوي ورونه دي مسلمانان دي زمونږ په شان مسلمانانو، خو د دنیا لانجو کې یو شي کې بګیر راګیرو، عبادتونه وفات شوي، دا به زمونږ دعا ته څه دي محتاج دي، باید چې مونږ ورته دعاګانې وکړو. په سخت مرحله کې دي، اعمال ته بند دي، هغوی دا تمنا کوي قسم په الله چې مونږ ژوندي شو 2 رکعاته صرف وکړو. هغوی دا تمنا کوي چې مونږ ژوندي شو صرف دا ویو سبحان الله سبحان الله. خدا نیمه تله د قیامت ډکوي، الحمدلله خو بیا د اسمان او ځمکه ډکوي. غرض زما دا دی، دا داسې چانس دی موږ ته زموږ په ژوند کې او هغې خلکو زموږ مسلمانانو ورونو ورکړی دی. نو دا هم یو عمل دی چې موږ مسلمانان ته څه وکړو؟ دعا وکړو، په خپلو دعاګانو کې. کله چې ځان ته دعا کوو دا هم ویو چې الله پاکه مړي ژوندي ټول مسلمانان وبخي. نه هره خور ورور دا مه هېروئ چې دومره عظیم اجر الله پې تا ته هم درکوي او هغې ته هم خیر رسیږي.